په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره ژبې په چټکۍ سره ډیجیټلي شوي، د پښتو ژبې د ودې او په ټکنالوژۍ کې د دې ژبې د حضور د پیاوړتیا لپاره هم یو شمېر پښتانه رضاکاران له کلونو راهیسې کار کوي. د دغه هڅو د ستاینې په موخه په هالند کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې هغه افغان رضاکاران وستایل شول چې د پښتو ژبې د ډیجیټلي کولو، د آنلاین سرچینو د پراختیا او د ژبې په عصري کولو کې ونډه اخیستې ده. دا د هغه کډوالو پښتنو رضاکارانو د ستاینې او یاد غونډه ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دوامداره توګه د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. په هالند کې د غرغښت او پیوستون ټولنو په یوه ګډه ناسته کې د حنیف الرحمن احمد ولي اڅکزي او جانتاد جهاني هڅې وستایلې. دته او د ملګرو ته په دې لاره کې لا بریالیتوبونه غواړو. په بریتانیا کې میشت ډاکټر حنیف الرحمن له تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو او غږیزې بډاینې په برخه کې هڅې کوي. اوس نن زموږ سره د پښتو د ټول غټ کارپس شته چې په هغې کې خواږه 2 بلین ټوکن ایښي دي، یعنې هغه شتون لري او هغه موږ د مختلف پروسو لپاره کارولی شو. خو د دې سره سره موږ په دې باندې زور ورکړی دی چې پښتو کې تخنیکي مقالې یعنې څېړنې ریسرچ پیپرې هم سیوا شي. ډاکټر حنیف الرحمن د کامن وایس له لارې د پښتو ژبې د غږیزې بډاینې لپاره کار پیل کړو چې دوی یې اوس پایلو ته خورا هیلهمند دي. په دې لړ کې په کال 2022 کې موږ اولنۍ پروسه پیل کړه چې پښتو موزیلا کامن وایس کې ورګډه کړو، ځکه چې په هغه وخت کې پښتو غږیز ډیټا شتون نه لرو، یعنې بالکل صفر وه. او نن په هغه هلو ځلو او د پښتو رضاکارانو په مرستو پښتو په لومړۍ شمېره ده، یعنې 5,500 ساعته پکې ثبت شوي دي چې هغه د انګلیسۍ نه هم سیوا دي. جرمني کې میشت افغان کډوال جانداد جهاني له حنیف الرحمن او یو شمېر نورو رضاکارانو سره په ګډې همکارۍ له خواله رسنیو په ګټې اخیستنې په کامن وایس کې د غږیزې بډاینې لپاره لا چټک ګامونه واخیستل. د ژورنالیستانو موږ سره همکاري وکړه، مثلا د غږ په رسولو کې، د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې، تخنیکي ټیم انجینرانو موږ سره مرسته وکړه په هغو مسایلو باندې چې نور خلک نه کېدل. نورو رضاکارانو مرسته وکړه، موږ فنډرایزینګ وکړو، پیسې موږ ته راټولې کړې. موږ د 4 میاشتو په جریان کې تر 200 میرمنو ته حق الزامه اماده کړه. جرمني کې میشت احمد ولي اڅکزی هم له شاوخوا 12 لسیزو راهیسې د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو او په یاده برخه کې د پښتو قاموس د ځای پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو د نوموړي په خبره چې په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. حتی ځینې لوی ژبني ټولنې لکه پښتانه هم دا تمه لري چې د ټکنالوژۍ عمومي پرمختګ به د هغوی ټولې ستونزې حل کړي. خو هیڅ مصنوعي ځیرکتیا نشي کولای هغه مسؤلیتونه ترسره کړي چې یوازې یوه ټولنه یې ترسره کولی شي. یعنې تاسو او زه، موږ هیڅ مصنوعي ځیرکتیا زموږ لپاره معیارونه نشي ټاکلی او نه باید ویې ټاکي. دا کار باید موږ وکړو، په ګډه یې وکړو، په اتفاق یې وکړو، په مینه یې وکړو. د پښتو ژبې ډیجیټل کول د ډیجیټلي وسیلو له لارې د دې ژبې او کلتور د ساتنې، ودې او عصري کولو حیاتي بهیر دی. د رضاکارانو د پښتو د لیکدود معیاري کولو، ډیجیټلي فونټونو، ژباړې، برېښنایي قاموسونو، تعلیمي سرچینو او د مصنوعي ځیرکتیا لپاره د ژبنیو معلوماتو په راټولولو کار کړی او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي. خو اوس چې د مصنوعي ځیرکتیا دور دی، دا او د پښتو ژبې نږدې ټول رضاکاران پر دې اندېښمن دي که پښتو ژبه په ډیجیټلي نړۍ کې لا پیاوړې نشي، نو راتلونکي نسلونه به له ګڼو علمي او تخنیکي فرصتونو څخه بې برخې پاتې شي. هیله اسد، د امریکا غږ، جرمني.